ولې نور ما ته دلته څوک ناستي اخی سترګې سرې دي مکمل ما ته وګوره سرې سترګې ډمبرې زما غوندې رور لري ما ته وګوره رډاور زما غوندې رور لري ما ته وګوره بدماشي به نه کوي یو څه څکلي دي پیپسي میپسي یې څکلې ده دا شي نه کوم نه قهوه یې څکلې ده داسې سترګې سرې دي واجده ته ورته ویې نه ورته موږ پښتانه یو په اوبه هم نشه کېږو نه پښتانه یو په اوبه هم نشه کېږو دې دا ډېر وایه څومره غلط الزام ولګولو شعر وایه زه یو شعر پکې زړه دې مات شو د ما زړه نه یو شعر وویه او پونده ورته کړه په ماته زړونو به څه شعري وشي مسکان تا سره موږ یو چیلنجي ګیم کول غواړو څنګه چل دی تیار یې کله چیلنجي ګیم کې مشره ما ته چیلنج مه راکوئ څه به وکړي ارمان به وکړئ ارمان ارمان به وکړئ ارمان ګوره زما خبره واوره ارمان دې پسې زه دې لایف ته راغلی وم په دقه ځای باندې ناست وم او دې له ما سره یې هم چیلنج ورکړی و نه تاسو خپلو کې چیلنج یې مږ دی نور چار طرف ته کوئ که ستاسو چیلنج کې دی موږ بیا خبره واوره موږ بیا یو سره نه کوم خو صرف چیلنج ورسره لګولو خو دې له ما ته وګوره زه دغه کوم یو چیلنجي ګیم لګوم پوه شوې که نه خو انشاءالله الرحمن په ټاپ ون به یې زه ناست یم په ټاپ ټو به در سره څوک په ټاپ ټو به ما سره زما وروڼه ارمان به ناست دی د چا په ټاپ کې مسکان خبره ستا چې د یوسف سره میچ و او په هغې خو مې ورته ډېرې خبرې وکړي قسم په خدای داسې د بې سوره کړم ښه داسې د کار نه ووتم دکان نه ووتلم لاړم یو کافه کې کېناستم وایي زه به د ده اوس خوښ شم هغه چې موږ سور کې رالو تا شی کټ کړو داسې ارماني پاتې شو نو دې ته مې همدا خبره وکړه او ما ورته لاندې میسج هم وکړم زه ناست یم بېغمه شه یو دم یا لکه ما ته وګوره څونه سینډینګ به کولو لک سینډینګ به کېدو 80,000 سینډینګ به کېدو 50 چې ټول پښتانه راورسېده بکه هغه بل سپي چالو ارمانه ګوره یو زه کېناستم ما دوه درې کسان دوه درې ملګري داسې کسان ما راوستې زما پې یقین و بروسه وه ښه پوه شوې که یو نه پاتې وه بل کوله چې بل نه پاتې وه بل کوله هلته ما چې کوم دی لاندې وټسپ کې چې کوم ما سره کم خپل چې کم خاص ملګري دي او یقین مې پېشته هغه ما سره په وټسپ کې دي هغوی ته زه اني ټایم ارمانه څنګه تا ته میسج وکړم بیا په لایف حاضر یې داسې چې هغه دوه درېو ته وکړم هغه ما ته په لایف باندې حاضر ناست دي پوه شوې خو خبره داسې وه ګوره چې څنګه گیم شروع شو هغه ته 3,000 کسان ناست وو مسکان ته چې کوم دی 600 کسان ناست وو څنګه گیم کنیکټ شو ډایرکټ مسکان ته د 500 نه زما د دې ویوز څخه خیال و ډایرکټ 1,200 کسان کېناسته پوه شوې نو د هغه 2,000 لیډ په سکرین باندې پروت و د دې 9,500 لیډ په سکرین پروت و هلکه گیم وجنګوه ګورو چې په اخره کې دې ته ما یو آپشن هم ورکړو ډېرې میسج یې ورته وکړه چې گیم هم بیل و باګ و ما په هغه آنلاین باندې نه ما په هغه ټایم باندې ما زه یو څو پیشوګانو بچي اخلم مسکان ته ویل پوه شولې زه د پیشوګانو بچو پسې کته شوم بس کار خراب شو او دغه یوسف په دله زه ګیروم انشاءالله الرحمن ورځ به راشي دغه یوسف په دله زه ګیروم او مسکان به ورته دا اواز کوي چې ابي زور لګاو نه خبره واوره چې درته نوراني کله چې درته زه ووایم که نه چې یوسف ته اوس گیم کېده په هغه ټایم به ورسره گیم لکه د یوسف گیم درته زه ښیم انزو چې کوم دی هغه سره ناستی دی مثال په طور انزو ورته 1 میلیون سینډینګ وکړي نو 1 میلیون چې کوم دی هغه روباسي ویډرای کړي صحیح ده مسکان زه ته هم واوره یوسف یې ویډرا کړي یوسف صرف د خپل فیم دپاره د ټاپ دپاره ده لکه مثال په طور اوس چې انزه 1 میلیون سینډینګ وکړي لکه د 15 لکو سینډینګ یې وکړو نو انزا ته واپس 3.5 لکه 4 لکه روپۍ ملاویږي واپس هغه صرف یو گیم جوړوي گیم ګرموي بقایا پکې ما ته وګوره زموږ غوندې خلک کراش کوي نور چې کوم غټ بګ سینډ کم سړی دی راشه ته ما ته وښایې زه یم چې ټرمپ راولې ټرمپ ته ووایه ورته یې روزانه ته 1 لکه او 10 لکه سینډینګ کوو والله کې درته وکړي ټرمپ
دا څه غپ خو نه دی 15 لکه او 6 لکه سینډینګ دا چې کوم دی 15 لکه او 20 لکه روپۍ ورځ غواړي کرپتیان وایي چې زه خپلې پیسې ولې ضایع کړم په دا خو زه نه کوي دا خو ما ته وګوره به دا شي دا خو بس ښه کار دی بس زه به روزانه 10 لک روپو زه 10 لک روپو دا روزانه سینډینګ کوم دا خو 10 ورځو کې کروڑ او میاشت کې 3 کروڑه میاشت کې 3 کروڑه او میاشت کې 3 کروڑ روپۍ ما ته وګوره زه په ټیک ټاک باندې ورکوم ولې په 3 کروڑه باندې ځان له په دغه کې په اسلام آباد کې بیریا ټاون کې بنگله ولې نه علم په 6 کروڑه بزنس دا بزنس دی قربان دا چې کوم دی ګوره یوسف چې کوم دی په دغه شي باندې برانډ شو برانډ هغه سره ما ته وګوره د یو اس ای نه د هر ځای نه رابطې کېږي روان شو یو پلیټفارم یې شروع کړو اوس چې کوم دی یوسف د خپل نوم یو دغه کولو څنګه چې زین یو خپل شاپ کولو کړی دی په دې شي باندې داسې یوسف دې مسکان سره زه ډیلینګ کوم یا دې ورسره بل سړی ډیلینګ وکړي چې یاره زه ورته ما ته وګوره د ورځې لک سینډینګ کوم خو د لک سینډینګ لکه د 1 لک روپو سینډینګ درته کوم 80,000 به ته ماله واپس راکې دا به ویډ راکې دی نه به 80,000 ته ماله واپس راکې ته پې صرف ځان برانډ که ته پې ځان مخکې که ځان له یو نوم جوړ که چې واقعي مسکان د عربیانو د انګریزانو د دنیا په ورلډ کې په ټاپ 1 ټاپ 2 کې را روانه ده خو ټاپ 1 ټاپ 2 کې ته روزانه راځي تا سره ټاپ 1 ټاپ 2 خلک رابطې هم کوي بیا دا ګیمي او دا یو پالیسي ده دا صرف په دې سافټویر کې نه ده دا یوسف چې کوم دی دا د غټو نورو سافټویرونو راکوي شوی دی ماین جنګوي پوه شوې هغه شاهد یو خبره کوي یو خبره ته کوم دراني شاهد یو خبره کوي کامن سنس وی تاسو چې کوم دی کامنز هغه ډېر حقیقت خبرې کوي کله چې د هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ که نه هغه مونږ خلکو له بېعزتي نه راکوي هغه مونږ خلکو ته وایي کامن سنس وجنګوئ دنیا کې مخکې لاړ شي کامیابي مونږ خلک خو وایو که نه دی خو مونږ ته یو غریبو مونږ ته په څه وایي هغه مونږ ته غریبو په دې وایي چې مونږ ما ته وګوره حقیقت خبره کوي چې مونږ پردي مزدوران یو که مونږ پردي مزدوران یو نو مونږ ما ته وګوره عمر بر پردي مزدوران یو د دې د لاندې به مونږ وخت تېرو په دې د مونږ اتفاق وکړو کله چې مونږ ما ته وګوره 10 روپۍ راوالو مونږ په 10 روپو باندې بزنس وکړو خپل بزنس وکړو نو هغې نه مونږ 10 جوړولی شو خو که مونږ چا سره مزدوري کوو نو مونږ د 15 نه 6 نشو جوړولی دا خبره وي دا خلک چې کوم دي چې کوم دی ډیلینګ کوي کاروبار کوي مړه خو چې هر څه کوي خو په هغه ورځو ته دا کامن سنس ما ښوده خو ډېر غلط وخت کې دی بند کړو کامن سنس یا کامن سنس یو ماین جوړوي پوه شو که نه کامن سنس هغه د تندي له ټک ورکړي که نه کامن یعنې دا مسکان ده لکه دا د لوس ما ته وګوره دې سره ډیلینګ شروع شو په ټاپ کې دا ما ته وګوره زیات نو یو میاشت زه ګرځوم په ټاپ کې دا به ما سره ډیلینګ کوي ټاپ کې یعنې مثال په طور دې ته زه 15 لکو سینډینګ کوم 4 لکه دې واپس راکوي مثال دله در کوم 15 لکه ورته سینډینګ کوم دراني ته اوس غلی شه که نه اوس ولې دا خلک خرابوي بیا به سینډینګ نه کوي نه دا خو اوهو ده خو دا اوربل داسې راخور کو په ځان ډیلینګ دا د دوی خپل کار دی دا یو شعر وایي شعر په پر شعر ووایه دا ویښته څه کوي واله که پیکي دې وګوره د بیا پیکی ژمنځ کړی دی زلفو له شړق ورکه تورې سترګې د میراتې شه او مزه دلته پاتې شه پوه که نن پاتې شه چیرې پاتې شي څوک پاتې شي دا زلفې چې راپرېښي ګانه ده مړی ګانه ده وعلیکم سلام وروره پول آوټ کینګ 310 خو هغه ورځ باندې ګیر وځه نه دی خو ما ته راځي دی نه دی یوسف دا اکثره دی ما ته اچانک راسي چې هلته څوک نه وي چې زه آنلاین بیا دی ما ته راسي یوسف ما ته راځي اوس د لاندې کس میسج وکړو هغه ته په میلین کې سینډینګ کېږي په میلین کې راشي وکړئ دلته سینډینګ که نه په میلین کې د مسکان ته سینډینګ وکړئ هلکه دراني سمرین ډیلینګ دی وروره ویې وکړه نو مشره هغه ثوابیوال څوک دی چې په کمنټس کې
دا مکه د کسان دي دا سره په کمنټ کې کنزل کوي د فیک ویډیوګان فیک ایډیانو نه خو چې څومره 302 منټل ګروپ دی که څومره بس ما هغه منټل ته دغه سینډ کړي ټول زما اکاونټ کې ویډیوګانې پرتی دي به دغه کوي روسټینګ موسټینګ کوي خپل ځای له راځي څونه اکاونټونه چې وي ټول اکاونټونه نه خېجوي مکمل په ټیک ټاک کې چې صرف هغه د هغه ویډیوګانې د پلاري د روري فیمس کیږي زیګره ما ته عزت ولا ورکوي داسې لږ خوځوي را خوځوي کله مشرق ته کله مغرب ته کله شمال دا جینکو پیسې وي د خربچې ښه او شعر وای مړه ها شعر وای ودا چې ما اوس شعر ته پریدي کنه ځه شروع شه موږ خپل مایکونه بند کړل ځان میوټ کا دورانی ستا خوله بیا نه درېږي ځان میوټ کا دا لږ شعر وای بیا که خندا درتله بیرته ځان خلاص کړي سلام مسکان سلیم خان څنګه یې ښه الله خو دې خوله ماته که دا هلکان تا د داسې لپاره میوټ کړه رسوا ہے سندره ما وخه والا کې غلی شه شعر وویوه رسوای راستا دا هلک ما درته ویل چې لسي والا هغه بوتل یې کاش تو ایسے آئے جیسے کوئی دعا درانی بلاک ورکوي شعر وای که نه وای یا لکه ته شعر وي او که راستې او دعا دا شیزونه دا د خپل پرېږدي زړه فیلینګ وای شعر ویوه ظالمه غږ دې نه راځي ولاړ دی خو آباد سو دی د قرآن وای ما ته داسې که اشارې راته کوي زما ورته خیال و ګډ وډ ښکاري دی په هېڅ قیمت نه ځېدلی په منډې نه وایي نن یې منډه کړله سور کې نه دی نن لکه چې نه دی نن ګډ وډ دی لږ نه ډېر ګډ وډ دی ښه سم ګډ او د لایف یې زړه مو نه ځي خو د لایف هم وزه قرآن دی وه ناست دی بلاک کا اوکې هله دا لږ پورته که دراني دا لږ پورته کوي شعر ورکه دا منټل ګروپ والا هم راغلی دي پورته کوي دا واجد پورته کوي ښه ښایسته عزت ورکوي دا چېرته لاړ دا دراني هغه ما به خیال سیګنل کټ سو اواز مې درځي اوس یې وایي مار اول نه راتلی ښه داسې کار کوه مسکان زما وره خبره یو 15 منټه ما ته وګوره خیر دی ما ته په دې باندې څه نه ځي 15 منټه د خپلو مینهوالو ته صرف دونه پیغام کوه ولې چې ما ته وګوره دې کې ډېرې زیاتې تورسرې هم ناستې تورسرې هم ناستې دي زه وحید دوراني په اکاونټ کې لاړ شي ویډیوګانې وګوري ما یو هلک پسې ویډیوګانې کړي دا اکثر له وروريانې کوي خلکو سره او بیا په پردوي عزتونو کې ګوتې وي او بالکل پیسې وي فراډ کوي الټا او بیا د جینکو دا هرې جینۍ په ټیک ټاک کې که جینۍ وي که داسې وي د پردو تورسرو عزتونه خرابوي په دې وجه باندې دا پورته کړی دی مونږ اکثر له د مسکان د لایف نه کسان زما لایف ته دننه شي نو هغوی په کمنټ کې وایي چې دا ولې دا څه وجه ده نو دا وجه دا ده دا هلک چې کوم دی د ثوابی دی او د لکه د په نوم یې د جینۍ نه لاړ شي دا یو ګروپ دی په ټیک ټاک کې او بیا هم زمونږ د پښتنو جینکو بېعزتیانې کوي پیسېګانې ته وایي بلیک میل یې کي پوه شو په خبرو اترو کې راولي بالکل بالکل او دنیا پیسېګانې ته وایي نو موږ له پکار دی چې موږ د پښتنو تورسرو قدر وکړو دنیا جینکۍ چې په نوم یې جینۍ ده پوه شو که نه لکه پښتني جینکۍ پنجابی جینکو پسې خو دوی نه ځي ولې چې په زبان ورسره نه پوهېږي او نه هغه دوی سره څه دا څنګه هلک دی چې دا زه وګورم یار واجده راشه واجده مزه نه او بیا په ټیک ټاک کې بیا چې کمې پښتنې دوبۍ ته راشي نو بیا زه د دوبۍ کې چې کم خلک پاتې کېږي زه هغوی ته وایم چې زمونږ پښتني دي په کار دی چې مونږ له سپورټ ورکړو پوه شو بې عزته یې نه کړو باید ما ته وګوره نو دوی یو ګروپ ته یې راشي بلیک میل یې کړي چې یاره ویزه داسې ویزه هغسې نو په دې شیزونو باندې بلیک میل کې پیسېګانې ته وایي نو هغه جینکۍ بیا کړی نو ویزه پسې کینسل هم بیا اوقاتو انسانانو د جینکو پیسو ته ناست یاست نو دا هغه هلک دی دا علي خان هلک دی زما په دې لایف کې وګوري خو خیر د ټیک ټاک نه ورک شو د خیره په ټیک ټاک کې هم نه ښکاري د دنیا خلکو نه پیسېګانې ووالي د ثوابی دی انشاءالله مونږ خو هغه کام قبیل راوویستو کام قبیل هم وله بلی ته خېجولی دی
ټول عمر ما ته وګوره کله د پاکستان سیټ ته ووړي د افغانستان بېعزتیانې کوي کله د افغانستان سیټ ته ووړي د پاکستان لکه چې فالورو باندې لګیا دي ها او زما دې اکاونټ ته ټول دننه شي بیا یې आवाज وکړ 195 میں کسان ناست وي د تصویر شکل داسې وګوري لکه د ګل چاهت جړه هغه اواز یې څنګه په سپیډ روان سو زما یو سم پخپخای سو غږ دی دراني دا واجد کال ته نه راخېږي اوس صحیح دی کم واجد څه شو واجد لاړ کشتا واجد اوچته یې دراني ناست دی کال ته نه واجد راشه او واجد بروچت کو کنه دا دونه غټه خبره خو نه ده خو زموږ څه دي خو یوه ګډه والا ویډیو به اپلوډ کو ورته وایي چپ شه ورپسې به بیا خپل ټپې مپې راپرېد راوخېږه لاست بار درته وایم واجده لاست بار منټل ګروپ والا ته لینک ولېږه ته نه یې دونې ورپارې ورته لینک یې ورکړه د ډانس ویډیوګان ټیک ټاک دا یې مکمل رقص بس صحیح بیمار یم غم